د پاکستان په یو دینی کتاب کې لیکل شوي چې ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هند پر وړاندې جګړه کې د پاکستان پر ملاتړ ګډون کړی و. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په اردو ژبه د پاکستان د دینی مدرسو په یو تدریسي کتاب کې لیکل شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 1945 زیږدیز کال کې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه کې د پاکستانی پوځ په ملاتړ برخه اخیستې وه. دغه کتاب په قرآن او حدیثو کې د پاکستان او پاکستانی پوځ یادونه تر سرلیک لاندې لیکل شوی او د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندریو د اوج پر مهال یو ځل بیا پاکستانی دینی مدرسو او ښوونځیو کې ډیر لاس په لاس کیږي. د 1945 زیږدیز کال جګړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګډون واقعې تر سرلیک لاندې لیکل شوي. په مدینه منوره کې د قدس روضې ساتونکي خوب ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګردنۍ پر غاړه له څو ساتونکو سره له روضې مبارکي ووت او ما ترې پوښتنه وکړه چې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته ځې چې پر پاکستان مشرکینو حمله کړي او د هغوی دفاع ته ځم. وړاندې په کتاب کې لیکل شوي د روضې ساتونکي دغه خوب پاکستانیانو ته ووایه او هغوی ورته تایید کړه چې په هغو ورځو کې پر پاکستان هند برید کړی و. په هغه جګړه کې ځینو کسانو د الهي نصرت کیسې کولې. دوی ویل په جګړه کې یې په خپلو سترګو ولیدل چې په یوه لمحه کې د هند 3 جیټ الوتکې لاندې وغورځېدې خو ویشتونکي یې هیڅ معلوم نشول. همدارنګه په دې کتاب کې لیکل شوي چې امام حاکم له حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د پاکستان لخوا یخه هوا محسوسوله او علامه اقبال هم د دغه حدیث مفهوم په خپلو شعرونو کې بیان کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.